If you want to speak fluently in English, this video is for you. Hello and welcome to my channel. I'm your English teacher Shafiullah from EWS Academy. Let's get started. دې کلاس ته ټول هغه کسان حاضر شي څوک چې غواړي چې په انګلیش کې روانې خبرې وکړي. دا ویډیو او دا کلاس دومره د کمال دی چې ان شاء الله تاسو ته به د ویډیو په اخر کې پته ولګي چې په تاسو او ستاسو په انګلیش کې څومره چینج راځي. تاسو به وګورئ چې ستاسو انګلیش کوم ځای ته رسیږي، څومره امپروو کیږي، ستاسو سپیکینګ څومره ښه کیږي او انګلیش مو څومره مضبوطیږي. او په دې ویډیو کې چې انګلیش کوم دی، کومې کوېشنز چې موږ سره دي پوښتنې، هغه د انګریزانو د خوا نه ویل شوي، یعنی د هغه کسانو د خوا نه چې انګلیش د هغوی خپل زبان دی. نو تاسو به د هغوی انګلیش هم واورئ چې انګریزان څه قسم انګلیش وایي او زه به ورته خپل جوابونه ورکوم. نو راځئ چې ویډیو سٹارټ کړو. What is your name? ستا څه نوم دی؟ My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. ګور هغې زما نه پوښتنه وکړه چې ستا څه نوم دی، نو زه ورته ویلی شم My name is Ahmad. زما نوم احمد دی، یا داسې هم ویلی شم This is Ahmad. دا احمد دی، یعنی زه ورته خپل ځان یادوم. This is Ahmad. دا احمد دی. یا دا ورته هم ویلی شم I am Ahmad. زه احمد یم، چې هر یو ورته تاسو وایي. Where are you from? ته د کوم ځای یې؟ I am from the UK. زه د UK یم. د UK نه مطلب د United Kingdom. I am from the UK. زه د UK یم. How are you today? ته نن ورځ څنګه یې؟ I am fine today. نن ورځ زه ښه یم. I am fine today. نن ورځ زه ښه یم. What do you do? ته څه کوې؟ I am a student. زه یو سټوډنټ یم. که تاسو چیرته کوم بل څه یې وی، نو د دې پوښتنې په جواب کې ورته ویلی شي چې I am a teacher. I am a driver. I am a carpenter. I am a doctor. I am a sailor. یعنی هر څه چې تاسو وغواړئ. Where do you live? ته چېرته اوسیږې؟ I live in Peshawar or Kabul. زه په پېښور یا کابل کې اوسیږم. نو تاسو چې په هر ځای کې اوسیږئ د هماغسې نوم ورته اخیستلی شئ. I live. دا به live نه وایي ښه. I live in Kabul or Peshawar. یعنی زه په کابل یا په پېښور کې اوسیږم. Why are you learning English? ته ولې انګلیش یادوې؟ I am learning English to improve my future. زه انګلیش زده کومه چې خپل مستقبل یا راتلونکی مې امپروو کم، وده ورکم، یعنی خپل راتلونکی جوړ کمه. When do you wake up? ته کله پاڅېږې د خوب نه؟ I wake up at 7 a.m. زه د سهار 1 بجې پاڅېږم. am مطلب سهار او pm شپه. I wake up at 7 a.m. زه په 1 بجې باندې پاڅېږم. تاسو چې په هر څو باندې پاڅېږئ دا ولري کوي هماغه ټایم ته ویلی شئ. What do you eat for breakfast? ته د سهار چی دپاره چی خورې؟ I eat bread and tea for breakfast. زه ډوډۍ او چای د سهار ناشتې دپاره خورم. breakfast د سهار چای د سهار ناشته. I eat bread and tea for breakfast. یعنی زه د سهار چی دپاره چای او ډوډۍ خورم. Who is your best friend? ستا best friend څوک دی؟ My best friend is Ahmad. یا ستاسو د ملګري چې څه نوم یې هغه ورته ویلی شئ. زما بهترین ملګری احمد دی. بیسټ فرینډ هغه چاته ویل کیږي چې ستا په ملګرو کې هغه اوچته درجې والی، یعنی چې د هغې نه د بل ښه ملګری او خوږ ملګری بل نه وي. What is your favorite food? ستا د خوښې غذا څه شی ده؟ My favorite food is rice. زما د خوښې غذا چې ده یا کوم خواړه چې دي هغه وریجې دي. رایس مطلب وریجې. My favorite food is rice. او زما د خوښې غذا هغه وریجې دي. Do you like English? آیا انګلیش خوښوي؟ Yes, I like English. هو زه انګلیش خوښومه، یعنی انګلیش زما خوښیږي، ځکه خو زه همدلته یم چې انګلیش یادوم.
Yes, I like English. هو انګلیش زما خوښیږي. Do you watch movies? آیا فلمونه ګوري؟ Yes, I watch movies. هو زه فلمونه ګورم. Movies مطلب فلمونه. Yes, I watch movies. هو زه فلمونه ګورم. Do you play sports? آیا سپورت کوي؟ Yes, I play football. هو زه فوټبال کوم. که فوټبال نه یې ته ورته ویلی شي چې زه کرکټ کوم. Do you study every day? آیا هره ورځ سټډي کوي؟ Yes, I study every day. زه هره ورځ سټډي کوم. Yes, I study every day. زه هره ورځ سټډي کوم. Do you drink coffee? آیا کافي څکي؟ Yes, I drink coffee sometimes. هو زه ځینې وخت قهوه څکم. کافي نه مطلب قهوه کافي. Sometimes یعنی ځینې وخت. Sometimes ځینې وخت چې دی د 50% دپاره هم کاریږي یعنی 50% چې تاسو یو کار کوئ یعنی ځینې وخت. Do you read books? آیا کتابونه لولې ریډ کوي؟ Yes, I read books. زه کتابونه وایم ریډ کوم یې لولم یې. Yes, I read books. زه کتابونه لولم. Do you work? آیا کار کوي؟ Yes, I work in an office. هو زه په یو افیس کې کار کوم. افیس مطلب دفتر افیس. Do you like music? آیا میوزیک خوښوي؟ Yes, I like music. هو زه میوزیک خوښوم. اوس د میوزیک نه مطلب دا یوازې نه دی چې تاسو د ګانې واورئ. نه، میوزیک کې هر شی راځي. تلاوت پکې راځي. هغې کې چې دی ګانه راځي داسې نظمونه دغه چې تاسو ورته څه رقم نوم ورکوئ دا شیان ټول په میوزیک کې راځي. Yes, I like music. هو زه میوزیک خوښوم. Do you use social media? آیا سوشل میډیا استعمالوي؟ Yes, I use social media. هو زه سوشل میډیا استعمالوم. I use social media. سوشل میډیا نه مطلب in دا ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک، ان دا ټول شیان واتساپ، میسنجر دا چې مونږ استعمالوو ان دې ته سوشل میډیا وایي. Do you travel often? آیا همیشه سفرونه کوي؟ No, I do not travel often. زه ډیر وخت سفر نه کوم. travel مطلب سفر کول. په مسافرۍ باندې یو ځای ته تلل سفرونه کول چې مختلف ملکونو ته وي. بل اخره کې مونږ often لرو. دا په امریکن انګلیش کې often ویل کیږي. دا ټي پکې ویل کیږي. خو په برټش انګلیش کې چې دی بیا دا ټي سایلنټ وي نه ویل کیږي. هغوی often وایي. که هر یو وایي مشکل نه لري. خو مونږ امریکن انګلیش وایو نو مونږ به وایو often. Did you sleep well last night? آیا تا تېره شپه ښه خوب وکړو؟ Yes, I slept well last night. ما تېره شپه ښایسته خوب وکړو. یعنی خوب مې بیخي ښایسته و. ښه خوب مې وکړو. Yes, I slept well last night. یو بل ویل مونږ لرو هغه ویل چې دی هغه په فیوچر ټینس کې استعمالیږي. هغه ماډل ورب دی او دا ویل مطلب ښه. دا ویل چې دی دا adjective دی یعنی صفت دی. Did you finish your work? آیا تا خپل کار ختم کو؟ Yes, I finished my work. هو ما خپل کار ختم کو. Did you eat breakfast today? آیا تا نن ورځ د سهار چې وڅکو؟ Yes, I ate breakfast today. نن ورځ ما د سهار ډوډۍ وخوړله. ګوره ate چې دی د eat دویم حالت دی. Yes, I ate breakfast today. نن ورځ ما د سهار ډوډۍ وخوړله. Did you watch TV yesterday? آیا تا تېره ورځ ټي وي وکتو؟ Yes, I watched TV yesterday. ما تېره ورځ ټي وي وکتو. Yes, I watched TV yesterday. هو تېره ورځ ما ټي وي وکتو. Did you go to school yesterday? آیا ته پرون سکول ته لاړې؟ Yes, I went to school yesterday. هو تېره ورځ زه سکول ته لاړم. Are you busy now? آیا ته اوس مصروف یې؟ Yes, I am busy now. زه اوس مصروف یم. busy مطلب مصروف. Are you happy today? آیا نن ورځ خوشحاله یې؟ Yes, I am happy today. نن ورځ زه خوشحاله یم. Yes, I am happy today. نن ورځ زه خوشحاله یم. Are you a student? آیا ته یو سټوډنټ یې؟
Yes, I am a student. زه یو student یم. Are you learning English now? آیا ته اوس انګلیش یادوې؟ Yes, I am learning English now. زه اوس انګلیش زده کوم. یعنې لږیا یم انګلیش زده کوم. Are you ready for work? آیا ته د کار لپاره ready؟ Yes, I am ready for work. او زه د کار لپاره ready یم. یعنی کار ته بس ready یم. Yes, I am ready for work. زه د کار لپاره ready یم. Can you speak English? آیا ته په انګلیش باندې خبرې کولی شي؟ Yes, I can speak English. هو زه په انګلیش باندې خبرې کولی شم. Yes, I can speak English. هو زه په انګلیش باندې خبرې کولی شم. Can you help me? زما سره help کولی شي؟ Yes, I can help you. هو زه تا سره help یا کومک کولی شم. Can you drive a car? ته یو ګاډی چلولی شي؟ Yes, I can drive a car. زه یو ګاډی چلولی شم. د drive مطلب دی چلول. دا به drive نه وایي ښه drive. Can you cook food? آیا خواړه پخولی شي؟ Yes, I can cook food. زه غذا یا ترکاری دا شیان پخولی شم. Yes, I can cook food. زه غذا پخولی شم. Can you swim? آیا ته لمبلی شي؟ Yes, I can swim. هو زه لمبلی شم. د swim مطلب دی لمبل لامبو وهل. Will you travel tomorrow? آیا ته به سبا سفر وکړې؟ Yes, I will travel tomorrow. زه به سبا سفر وکم. I will. دا ګوره future tense دی. Will you study tonight? آیا ته به نن شپه مطالعه یا study وکړې؟ Yes, I will study tonight. هو نن شپه به زه study وکم. Will you call your friend? آیا ته به خپل ملګري ته رنګ وکړې؟ Yes, I will call my friend. هو زه به خپل ملګري ته رنګ وکم. Will you watch a movie tonight? آیا نن شپه به ته یو فلم وګورې؟ Yes, I will watch a movie tonight. نن شپه به زه یو فلم وګورم. Will you work tomorrow? آیا سبا به ته کار وکړې؟ Yes, I will work tomorrow. هو سبا به زه کار وکم. Yes, I will work tomorrow. هو سبا به زه کار وکم. Where do you work? ته چیرته کار کوې؟ I work in a company. زه په یو کمپنۍ کې کار کوم. دا به کمپنی ګوره نه وایي ښه زه په کمپنۍ کې کار کوم. کمپنی دا زمونږ خلک چې دی دا لفظ همداسې وایي خپله کمپنی. I work in a company. زه په یو کمپنۍ کې یا کمپنۍ کې کار کوم. What do you do in your free time? ته په خپل فری ټایم کې څه کوې؟ I watch movies and read books. زه فلمونه ګورم او کتابونه لولم. How do you learn English? ته انګلیش څنګه یادوې؟ I learn English by practicing every day. زه په تمرین کولو پریکټس کولو باندې انګلیش هره ورځ یادوم. یعنی هره ورځ چې زه پریکټس کوم په همدې سره زه انګلیش یادوم. نو تاسو هم باید هره ورځ پریکټس وکړئ. Why do you like English? ته ولې انګلیش خوښوې؟ I like English because it's useful. زه انګلیش خوښوم ځکه چې دا ګټور دی. useful مطلب ګټور چې په یو شي کې فایدې وي. I like English because it is useful. زه انګلیش خوښوم ځکه چې دا ګټور دی. When do you go to bed? ته څه وخت بیډ ته ځې؟ I go to bed at 11 p.m. زه د شپې په 11 بجې باندې بیډ ته ځم یعنی خوب کولو ته. I go to bed at 11 p.m. زه بیډ ته د شپې په 11 بجو باندې ځم. ګوره PM یعنی شپه. What are you doing now? ته هم دا اوس څه شی کوې؟ I am studying now. زه هم دا اوس study کوم. Studying now یعنی هم دا اوس study کوم. Where are you going? چیرته روان یې؟ I am going to the market. زه مارکیټ ته یا بازار ته یا میلې ته روان یم. Who are you talking to? چا ته خبرې کوې؟ I am talking to my friend. زه خپل ملګري ته خبرې کوم. I am talking to my friend. زه خپل ملګري ته خبرې کوم. Why are you laughing? ته ولې خاندې؟ I am laughing because it's funny.
زه ځکه خاندمه چې دا ریشخندي دی. فني مطلب چې یو څوک مذاقي وي، مزاق کوي، یعنی یو شی چې مزاق وي. زه ځکه وایي خاندمه چې دا شی دی مزاقي دی، یعنی د خندا وړ دی. How are you feeling today? نن ورځ څنګه احساس کوي؟ I am feeling great today. نن ورځ زه ډیر ښه احساس کوم. feeling great چې یو څوک ډیر ښه احساس لري، یعنی هیڅ کوم ستومانتیا او چې ورته نه وي، ټینشن ورته نه وي. پریکټس پارت ویری امپورټنټ. دا د پریکټس دی. تاسو په دې کې پریکټس کوئ. زه درنه پوښتنه کوم او تاسو به جواب راکوئ. که څه هم دا ویډیو لنډه ویډیو وه، خو دومره د کمال ویډیو ده. انشاءالله زه 100% دا باور لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډیر څه یاد کړي وي او ستاسو انګلیش به ډیر امپروو شوی وي. نو که همداسې نور ویډیوګانې تاسو غواړئ چې ستاسو سپیکینګ ورسره امپروو شي، نو ماته په کمنټ کې خامخا یس ولیکئ او نیکسټ ټایم به انشاءالله میلاویږو. که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. بل ټایم به سره انشاءالله بیا میلاویږو.